حتی د دوی په نقشه کې مدینه منوره هم شامله ده. تاسو په دې خبر یاستئ؟ مسلمانان دې خبر شي چې چونکې د اسلام په ابتدا کې بنو قریظه یهود په مدینه منوره کې اوسېدل او په خیبر کې یهود اوسېدل. بیا مسلمانانو سره یې جنګ وکړ، غداري وکړله، مسلمانانو سره یې غداري وکړله، مسلمانانو دوی وشړل. دوی هغه دعوه دا اوس هم په ملل متحد کې ایښې ده چې د مدینې منورې ځمکه زموږ ځمکه ده، د خیبر ځمکه زموږ ده، دا باید موږ ونیسو. او بیا یو بله طرحه دا ده چې مکه مکرمه به هم دوی نیسي. بیا به هلته اعلان کیږي چې مسجد حرام دا د مسلمانانو مقدس ځای دی، دې ته موږ نه ننوځو، هر څوک راتلی شي چې منځونه وکړي لکه دا اوس چې په مسجد اقصی کې منځونه کیږي. لیکن د یهودو تر تلاشي وروسته ځوانان به نه پرېږدي، یوازې بوډاګان او سپین سرې ښځې به پرېږدي او نور داسې یو حالت ته د دوی پلان ده. ځکه الله تعالی موږ ته ویلي دي چې لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. دا د مسلمانانو تر ټولو سخت ترینه دښمنان دي، په دې کې هیڅ شک نشته. دا چې کولی شي او نشي کولی دا خو د دوی پلان ده. ومکروا ومکر الله، دا د دوی مکر او فریب ده، د پلان. لیکن دا چې الله تعالی کوم اراده لري، زما خپل باور دا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ان الله یمهل للظالم، الله تعالی وای ظالم ته مهلت ورکوي حتی اذا اخذه لم يفلته، خو چې کله یې راونیسي بیا ترې خطا کېدی نشي. او کله چې یو څوک یو قوم د وحشت او د ظلم وروستي حد ته ورسیږي، بس بیا نور موضوع پې قطع شي او بیا الله تعالی د دوی په اړه فیصله کوي. زما باور دا دی چې د دوی ظلمونه د ظلم هغه وروستي حد ته ورسېدل او الله تعالی به د دوی په اړه حتما یو فیصله کوي. دا فیصله به په کوم شکل وي، یا به کوم الهي عذاب پرې راځي، یا به په مسلمانانو کې الله تعالی بیرته هغه قوت راپورته کړي، مسلمانان به یووالی خپل کړي، مسلمانان به هغه د قوت نقطې چې څه په کار دی هغه ترلاسه کړي او د دوی په وړاندې به ودرېږي. یا دا چې امریکا به له داخل څخه دا ډېره مهمه موضوع ده ځواک محترم، که امریکا له داخل څخه په څو ټوټو وویشل شوله چې دا اوس عملا دې ته کار روان دی او عملا محللین په دې باور دي چې امریکا د تجزیې طرف ته روانه ده. تاسې باور وکړئ چې امریکا ماته شوله 15 ورځې وروسته اسرائیل ختم دی، او ځکه ختم دی چې امریکا لاس ترې واخلي. په دې سیمه کې د دومره غمونه جوړ کړي دي، دومره خلک یې وژلي دي، دومره خلک یې ځورولي دي چې دا خلک به پرې راشي ژوندي به یې وخوري دوی.